هغه الوتکه چې په 2020 کال کې پرواز وکړ او په 2019 کال کې هدف ته ورسېده. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو، السلام علیکم. د انسان ژوند کله کله د جالبو او حیرانونکو موضوعاتو او پیښو سره مخ شي چې واقعا د حیرانتیا وړ وي. ځینې شیان ډېر ساده خو که چیرې ورباندې فکر وشي نو تر شا لوی حقیقت او راز لري. تازه د 2020 کال په شروع کېدو یو نوې او تازه پیښه ثبت شوه چې واقعا د حیرانتیا وړ ده. دا چې دا پیښه څه ده او څه ډول رامنځته شوي، دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. که غواړئ ورته نورې جالبې ویډیوګانې وګورئ او د نړۍ د ساینس او ټکنالوژۍ څخه خبر شئ، نو د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. فلایټ ریډر یا فلایټ ریډر 24 یو نړیوال د فضایي خدماتو د پیژندلو مرکز دی چې په انلاین ډول خدمات وړاندې کوي. دوی د نړۍ 1.8 میلیونه هوایي پروازونه د 1200 هوایي کرښو او د 4000 هوایي میدانونو څخه د دوی د دقیق وخت په پیژندلو وړاندې کوي. د 2020 کال په شروع کېدو د دې شرکت ټویټر پاڼه باندې یو جالب خبر ولیدل شو. فلایټ ریډر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي پرون د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه نیمه شپه د جاپان له پلازمینې ټوکیو څخه د NH106 نمبر الوتکې د امریکا لاس انجلس ښار ته پرواز وکړ او چې هلته ورسېده لا هم 2019 میلادي کال و او د نوي کال پیل کېدو ته لا هم څو ساعته پاتې وو. د دواړو ښارونو ترمنځ 19 ساعته د وخت تفاوت دی او 12 ساعته یې الوتنه وخت نیسي، نو چې لاس انجلس ته ورسېدل لا هم څو ساعته نوي کال ته پاتې وو او مسافرو هلته نوی کال یو ځل بیا ونمانځه.